د ملي کرکټ د ځوانانو شوخیانې او د مجیب زدران د کوژدې د خوشحالۍ پروګرام یې داسې په درز کې ولمانځه. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. یوې بلې نوې او تازه ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هند کې په تمریناتو بوخته ده او له ویسټ انډیز سره لوبې لري، ټولو لوبغاړو په ګډه د مجیب الرحمن د کوژدن په خوشحالۍ کې کیک راوړی و او دغه خوشحالۍ په ګډه ولمانځله. د ملي لوبډلې مخکښ ورو توپ اچوونکی مجیب الرحمن چې اوس د ملي لوبډلې سره مل او په هند کې دی، کورنۍ یې ورته تېره ورځ کوژده وکړه چې د ملي لوبغاړو ترڅنګ هیوادوالو هم ورته په ټولنیزو رسنیو مبارکي وویله. د ملي لوبډلې لوبغاړی شرف الدین اشرف په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د ملي لوبډلې لوبغاړي ښکاري او د یو لوی کیک سره ټول د مجیب الرحمن د کوژدن خوشحالۍ لمانځي. په دغه ویډیو کې اصغر افغان، مجیب الرحمن، جاوید احمدي، نوروز منګل، افسر زازی، نوین الحق او نور ښکاري چې د کیک ترڅنګ ولاړ دي او چک وایي. همدار راز ټول مجیب الرحمن ته مبارکي هم ورکوي او د راتلونکي ښه ژوند لپاره ورته دعا کوي. مجیب الرحمن په دغه مهال د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو او نورو کارمندانو ته د غرمې ډوډۍ ژمنه هم کوي او ورته وایي چې تاسې ټول زما میلمانه یاست. د کرکټ لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان په توګه کې بیا مجیب الرحمن ته وایي چې دا افتخار یوازې ستا نه دی بلکې دا د ټول افغانستان افتخار دی. د یادولو ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان بیا تېرو ورځو کې په خپله یوه مرکه کې ویلي وو چې هغه نه غواړي اوس واده وکړي او یا هم د واده په اړه فکر وکړي. هغه په خپله مرکه کې ویلي وو چې غواړي راتلونکي 3-4 کاله یوازې د افغانستان لپاره لوبه وکړي. درنو لیدونکو چې موږ سره وی له تاسو څخه نیوه نړۍ مننه.